السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل کامیاب او خوشاله لره. دوستانو، نهایت مجرب عمل له تاسو سره نن شریک کوم چې ان شاء الله هغه ځوانان، هغه خوندې ورونه چې غواړي حاجتونه یې نه پوره کیږي او ډیر محنت او ډیر دعاګانې، ډیر وظایف یې کړي وي، خو بیا هم د دوی هغه کم وظیفه چې د مثلا دوی کوي، د دوی کم حاجت چې د هغه نه پوره کیږي. ان شاء الله نن مې داسې یوه بهترینه وظیفه له تاسو سره شریکه کوم چې ستاسو هغه سخت حاجت به الله تعالی پوره کوي. الله پاک جل جلاله د دې وظیفې په کولو نه بعد انسان چې کله خواست وکړي، الله تعالی د انسان خواست قبلوي او الله تعالی پر انسان باندې مهربانه کیږي. کله چې الله تعالی پر انسان باندې مهربان شي، د دې هر څومره سخت حاجت وي دی وغواړي هغه پوره کولی شي. یو انسان د ډیر دعاګانې کړي دي، خو بیا هم څه نتیجه نه ده ورکړې. یو انسان د ډیر دعاګانې، ډیر وظایف د یو حاجت په باب باندې کړي، غواړي که هغه حاجت مثلا د رزق څخه بنده شوي، تقریبا کاروبار ختم وي، کاروبار کې رکاوټ راځي، کاروبار ته چې کم کار ته دی لاس واچوي هغه پر تاوان نقصان باندې روان ده. نو دا هم یو حاجت ته، یو ارمان د غواړي چې الله تعالی مې په کاروبار کې ترقی را نصیب کړي، الله تعالی مې په کاروبار کې پر مخ باندې بوزي، الله تعالی مې په کاروبار کې هغه رکاوټ، هغه فاصلې، هغه بندشونه ټول ختم کړي. د دې د پوره کولو لپاره الله پاک جل جلاله د لا اله الا الله چې الله ده، د دې ورد د تاسو سره شریک کوم. د دې لا اله الا الله وظیفه کول د انسان هغه څه ور برابروي چې د انسان سوچ او فکر هم نه وي. د انسان د زندگی ټول سهولیات، د انسان ته په دنیا کې هغه نعمتونه چې نه به د په خوب لیدلی او نه به د سترګو تر دې مخکې لیدلی وي، خو الله تعالی جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره ورکړي. الله تعالی ته هیڅ مشکل کار نه ده. الله پاک جل جلاله پر هر څه باندې قادر ذات ته. له اسمانه به هم در باندې راووروي، له ځمکې باندې به هم درته راپورته کړي. الله تعالی به هغه غیبي خزانې به الله پاک جل جلاله تا ته په لاس درکړي، له هغه غیبو څخه به پر تا باندې مهربانه شي، له هغه ځای څخه به پر تا باندې د رزق دروازه راخلاصه کړي چې هغه ځای ته به ستا سوچ او فکر او ګمان هم نه وي. الله تعالی به له هغه ځای څخه ستا کاروبار در برابر کړي. الله تعالی به له هغه ځای څخه ستا د کاروبار بندش او رکاوټ، فاصلې دا ټولې ختمې کړي. یا یو انسان د رشتې لپاره ډیرو دعاګانې کوي چې کاش فلانکي ځای کې زما رشته سوی وی، فلانکي ځای کې زما نکاح سوی وی، فلانکي ځای کې زما کم ځای چې زما خوښ دغه که نارینه وي، که زنانه وي، که هلک وي، که نجلۍ، مثلا د زړه دا یو ارمان وي چې په هغه ځای کې زما دغه ارمان پوره سي، هلته مې رشته خوښه سي، دغه یو حاجت یې په زړه کې وي، هم بیا الله پاک جل جلاله د دې وظیفې په برکت سره ورپوره کړي چې هغه کومه وظیفه ده؟ لا اله الا الله. ګوري یو خو اولین د لا اله الا الله دا ګټې دي، مثلا معنا یې دا ده چې نسته لایق د عبادت بلکې یو الله ده. نو کله چې ته د الله اوصاف، د الله صفت بیان کې، الله پاک جل جلاله په دې باندې بې انتها زیات له تا خوشحاله کیږي او الله تعالی جل جلاله له تا راضي کیږي، او ته چې په دغه دوران کې دعا وکړې الله تعالی د دعا قبلوي، هر هغه حاجت در پوره کوي کوم چې ستا په زړه کې ده. او بل د دې وظیفې په کولو سره د انسان زړه صفا کیږي. دا زړه داسې ده مثلا د سپین ده، کله چې یو انسان ګناه کوي یو ټکی تور ورباندې راسي، بل اخر ته دا زړه تک تور سي. کله چې تور سي بیا د دې انسان له دنیا څخه هم زړه تور، بیا د دې انسان له کور، له کوروالا، له زمونو، مور او فلار، له دې ټولو څخه زړه تور، بیا د دې انسان زړه تنګ سي، بیا د دې انسان کې په دنیا کې سکون نه وي، قرار نه وي، مشکلاتو پریشانیو سره له دې ټولو ښکار سي، بیا له دې ټولو مشکلاتو سره مخ سي، بیا انسان ته کاروبار خوند نه ورکوي، انسان ته زندگی خوند نه ورکوي، انسان ته ملګري، انډوالان، دوستان ناسته ولاړه هېڅ بیا خوند نه ورکوي، کاروبار خوند نه ورکوي، سکار وکړي، روپۍ ګټل دا خوند نه ورکوي، یو څه هم نشي کولی. د انسان زړه داسې وي مثلا حتی چې له خپل ژوند څخه دا انسان بیزاره وي، ولې بل چې دی ګناوې کوي هغه ګناه هېڅ فرق درته نه ورکوي، مثلا دا احساس دی له ځان سره نه کوي چې ما دا ګناه وکړه، دا یو ښه کار ده که بد کار ده، دا له ده ته په سوچ او فکر کې بیا نه ورځي، بیا پر عبادت خو بیخي خوند نشي اخیستلی، د دې ټولو څخه بیا لرې سي. خو کله چې د دې ورد شروع کړي، د دې لا اله الا الله،
یو خو الله پاک جل جلاله په دې ورسره خوشاله کیږي، بل په آخرت کې د رتبه لوړیږي. په دې دنیا هم ګټي داسته چې هر څومره د زړه بې قرار وي الله تعالی به ور قرار کړي، چې هر څومره د زړه سکون نه لري الله تعالی به ور سکون باندې راولي، چې بې سکون وي، چې هر څومره د پریشان وي مثلا زړه یې تنگ وي، خوشحالي نه وي او ټینشن وي، یا مثلا داسې وي تکلیف وي، دیغت وي ورته وایي، دا ټول به د دې وظیفې په برکت سره الله تعالی ختموي، ځکه چې په دې لا اله الا الله کې الله تعالی بل شانتي قدرت او طاقت یې ښیي ده. محترمینو دا وظیفه چې چاته هم ما ښودلې ده او بیا یې کړې ده پر هغو شرایطو برابر، هغه بیا په زندگی کې د مشکلاتو، په زندگی کې د هغه حاجاتو د نه پوره کېدلو شکایت بیا نه ده کړی، بیا هغه انسان د زندگی له مشکلاتو، د زړه له تنګي، د زړه له پریشاني، له هغه تکلیف سره هیڅ کله هم نه ده مخ سوی. نو محترمینو راځئ زه وظیفه د سره شریک کوم، ډیر بهترین او مجرب عمل ده. خو دا وظیفه په درو وختو کې کولی شي، د سهار له لمانځه نه بعد، ماخستن له لمانځه نه بعد، ماښام له لمانځه نه بعد. که سړی په مسجد کې وي نارینه، که په کور کې وي ښځه خو نو کولی شي چې په کور کې وي. کله چې مثلا لمونځ وسي له لمانځه نه بعد مثلا د اتحیاتو شکل اختیار کړي، که په کور کې په داسې ځای کې دي، که زنانه وي که نارینه وي چې هلته مثلا رش کش نه وي، د کوچنیانو منډه او ترنډه داسې نه وي داسې ځای کې، او که نر په مسجد کې وي هلته خو نو الله تعالی د عبادت ځای ده، هلته خو دا رش کش نه وي. نو د اتحیاتو په شکل د کینی اولین د 11 واره درود شریف وایي، کله چې 11 واره درود شریف وایي بیا د دغه کلمه لا اله الا الله لا اله الا الله 1000 واره دی وایي. که یو انسان ته حساب نه معلومیږي نو بیا د کوشش وکړي هغه یوه ګوتمۍ چې هغه پر حساب باندې خلک ذکر ور باندې کوي، په ګوته سي هغه دې پیدا کړي، هر ځای په پیدا کېږي، په 560 روپۍ به وي، یا داسې تصویر پیدا کړي چې هغه مثلا ته حساب معلومیږي چې په 2 واره 1000 واره پوره کېږي، هغه دې واخلي پر هغه دې ووایي، نو به حساب هم نه غلطېږي. یا که انسان بیداره وي دماغ له خوا تیز وي هغه دغه هم بیا ویلی شي، هغه څخه بیا حساب نه ورکېږي. کله چې 1000 واره لا اله الا الله ووایي، خو تر دې مخکې هغه حاجت به یې په زړه کې وي چې زه د دې حاجت لپاره وایم، له هغه نه بعد به بیا 11 واره درود شریف وایي، له هغه نه بعد به الله تعالی ته لاس پورته کړي په ډېره عاجزي، په ډېر خشوع سره، کم از کم 5 منټه تر 10 منټه خو دې په دعا باندې ضرور واخلي. خو تر دعا مخکې دي اول ورحمد الله تعالی ووایي، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تر العالمین آمین، بیا دې بیا 2 واره درود شریف وایي، بیا د هغه له بعده لاس پورته کړي، بیا دې دعا وکړي، انشاءالله الله تعالی مهربانه ذات دی، دا مشکل به حل کېږي، د حاجت به پوره کېږي، د پریشانۍ به ختمیږي، د زړه قرار او سکون به راځي په فضل د الله سره. نو محترمینو خدای دې وکړي چې دا وظیفه مو خوښه سوې وي، له نورو ملګرو سره شریک کړئ، پر الله تعالی مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.